بنان اوس پاکستان دا احساسوي چې 4 کاله د امارات په تېرېدلو سره یو نوع نسبي امنیت په افغانستان کې راغلی. دوی قومي تشنج ته مخه کړه تر څو دلته قومي تعصبات اوج ته پرې ورسوي. دلته د افغان او غیر افغان مسله رامنځته کړه. دلته د قومونو ترمنځ نفاق ته دومره اور ولګاوه چې حتی په اسلام آباد کې تاسو ولیدل چې د یو قوم مشخص خلک راټول کړل، او اوس هم د استخباراتو لخوا د طالبانو مخالفینو ته پیسې ورکول کیږي تر څو هغه په پښو ودروي او په افغانستان کې جنګ وکړي. بنان هدف شي ده، هدف یو کمزوری افغانستان، یو کمزوری افغان ملت، تر څو موږ ونه کولی شو چې د خپل حق، د خپل ادعای دفاع او د لاسته راوړلو هڅې وکړو. بنان پاکستان په دغه لټه کې چې دلته یو ډیر کمزوری هیواد ولرو، دلته یو داسې ځپلی ملت ولرو چې هیڅ وخت سر پورته نه کړي او د دغه ملت مشري هم د دوی جاسوسان وکوي، د دوی جاسوسان، دوی روزلي او دوی رالیږلي جاسوسان یې وکوي تر څو هیوادپال اشخاص هم په دغه ټولنه کې د ولس په منځ کې بدنامه کړي، تر څو هغه داعیه چې د پردې شاته دوی ورته کار کوي د هغې داعیه نه د افغان ملت، د افغان خاوره د تل لپاره خدای پاماني ورسره وکوي تر څو موږ دغه ادعا د ډیورنډ او د موږ د نیمایي پاکستان د بلوچستان هم پرېږدو.